لاسونه دې باسته په ولس پرې وزرې کا دې خاورې او دې وطن ته جوړې ملغلرې کا ذهن په کار واچوه او سترګې دې څلور لره ټول بندونه وتړه محفوظې دې ډبرې کا ټول بندونه وتړه محفوظې دې ډبرې کا کای چې هر پل ناستا ولاړه دي هم وڅاري جوړی لا ولس سره اشنا خپلې خبرې کا کای چې هر پل ناستا ولاړه دي هم وڅاري جوړی لا ولس سره اشنا خپلې خبرې کا لاسونه دې پاسته کا په ولس خورې وزرې کا دې خاورې او دې وطن ته جوړې ملغلرې کا ذهن په کار واچوه او سترګې دې څلور لره ټول بندونه وتړه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هغه الوتکه روسۍ الوتکه چې شپږ نفره مسافر پکې وو یعنې دوه پیلوټان دوه ډاکټران په یواز ټول ټال شپږ نفره پکې موجود وو هغه الوتکه د بدخشان ولایت د کواب ولسوالۍ د غرنیزه سیمه کې ځېدلې وه او د ژغورنې ټیم الحمدلله هغه څلور نفره د دې ځای څخه ژوندي ایستلي دي دوی ته نجات متاسفانه دوه نفره دوی فوتي لري د الوتکه د کوم ځای کې چې غورځېدلې ده دغه تصویري ساحه کې تقریبا 1 متر شاوخوا واوره غرنۍ سیمه کې رب باندې د عام ولسو په مرسته نجات ورکړي او په دې سیمه کې لرې کېناستلې چې د هلیکوپټرو کېناستنه هم ستونزمن نه وه خو الحمدلله ونې هغه ژوندي خلک انتقال زخمیان ته ورکړي الحمدلله دوی حالت ښه ده هغه څلور نفره چې موږ سره موجود دي دوی صحي حالت ډاډ وړ ده د دوه نفره جنازې چې د دوی د انتقال لپاره همدغوس ترتیب کړل شوي الحمدلله پرون ماښام هغه ځای پیدا کړو او په نهایت کې دغه تیاري چې شپږ نفر عمله وو څلور نفره ژوندي دي یو موږ وژغورل راوړل او دوه نفره په دې کې تلف شوي دي چې د هغو جسدونه هم انتقال شي او د هغه منطقې ول فیض آباد ته بیا کابل ته اوس دوی صحي حالت لکه تاسو چې ګورئ ښه ده لومړني کومکونه ورسره شوي دي او اوس انشاءالله ځو کابل خواته